تازه او نوې خبر د افغانستان 11 لوبډلې د بنگلادیش 11 لوبډلې ته په تمریناتي سیالیو کې ماته ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشه. افغانستان کرکټ ملي لوبډله څو ورځې وړاندې دوبۍ ته د تمریناتو په موخه لاړه تر څو هلته د بنگلادیش او زیمبابوې خلاف تمرینات نندارې ته وړاندې کړي چې د جمعې په ورځ بنگلادیش ته ورسېده او د افغانستان 11 لوبډلې او د بنگلادیش 11 لوبډلې ترمنځ تمریناتي سیالۍ برابرې شوې. افغانستان 11 لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې 209 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان 11 لوبډلې د بنگلادیش کرکټ بورډ لوبډلې پر وړاندې په تمریناتي لوبه کې د لومړۍ پاڼۍ په ترسره کولو سره 209 اتیا منډې جوړې کړې. د بنگلادیش ملي لوبډلې سره تر یوازینۍ ټیسټ لوبې وړاندې افغانستان 11 لوبډلې په لومړنۍ 2 ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پچه وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې د 9 لوبغاړو په سیدو سره یې 209 اتیا منډې جوړې کړې. په افغان توپوهونکو کې احسان الله جنت 2 ابراهیم زدران 2 افسر زازی 15 محمد نبی 3 حشمت الله شاهدی 6 او قیس احمد 23 ناسودیدلې منډې جوړې کړې. د بنگلادیش په توپ اچونکو کې علامین 4 او سومن خان بیا 3 افغان لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې د خپلې توپوهنې لړۍ ډګلریا پای ته رسولې او د بنگلادیش کرکټ بورډ لوبډلې خپله توپوهنه پیل کړه. د بنگلادیش لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 123 منډې وکړې. د افغانستان 11 او بنگلادیش 11 لوبډلو ترمنځ په 2 ورځنۍ تمریناتي لوبه کې بنگلادیش په 123 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 209 اتیا منډې جوړې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې ظاهر خان 15 راشد خان 3 شاپور زدران او سید شیرزاد یو لوبغاړي وسوځوه. د افغانستان 11 لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې د بنگلادیش پر لوبډلې 116 منډې مخکې ده او بیا به افغان لوري د توپوهنې دویمه پاڼۍ پیل کړي. نو انتظار یو دویمې پاڼۍ ته چې څوک به لوبه ګټي. نو تاسو هم دوستانو سره لاندې په کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ. نو مننه چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.